د اوکراین ولسمشر څنګه ناهیلی شو دا چې څه ویلي دي ویډیو تر اخره وګورئ ترڅو په هر څه خبر شئ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي دي نور تمه نه لري چې هیواد یې د ناټو یا شمالي اتلانتیک د غړي په توګه ومنل شي. نوموړي ویلي دي چې پر ټولو لارو چارو او انتخابونو باندې تمرکز لري ترڅو پر خپل هیواد د روسیې د یرغل په مقابل کې دفاع وکړي. ښاغلي زیلنسکي د امریکا د ABC ټلویزیوني شبکې سره په مرکې کې ویلي دي ډیر وختونه مخکې وروسته تر دې چې موږ د دې پوښتنې په اړه پوه شو زه ناهیلی شوم ځکه چې ناټو چمتو نه ده چې اوکراین ومني. متحدین یې له جنجالي مسایلو او روسیې څخه د مقابلې څخه ویره لري. پر اوکراین د روسیې د برید په غبرګون کې د نړیوالې ټولنې او په ځانګړې توګه د لویدیځ د توند موقف او پر مسکو د بندیزونو لګولو باوجود دا دریم ځل دی چې د اوکراین ولسمشر په یو ډول پر لویدیځ او ناټو انتقاد کوي. پر اوکراین د روسیې تر بریده یوه ورځ وروسته ښاغلي زیلنسکي پر خپل ټویټر پاڼه باندې ولیکل چې هیواد کې د روسیې د یرغل په مقابل کې یوازې پاتې دی. مخکې تر دې د اوکراین ولسمشر لویدیځو هیوادونو ته په خطاب کې ویلي وو که چیرې د اوکراین حریم د روسیې د پروازونو مقابل کې ونه تړل شي او دغه هیواد ته تیاری ورنه کړل شي لویدیځ هم غواړي چې موږ په تدریجي ډول ووژل شو. لویدیځو هیوادونو د دې سره چې د اوکراین د ولسمشر زیلنسکي دغه څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی پر روسیې زیات بندیزونه ولګول. یو شمېر څېړونکو ویلي دي چې د ښاغلي زیلنسکي دغه څرګندونې له روسیې سره د خبرو ته یو ډول لیوالتیا ښودل دي. هغه هیواد چې له ډېره وخته یې غوښتل چې اوکراین د ناټو غړی نه شي. زیلنسکي په یاده مرکه کې ویلي دي هغه خبرو ته چمتو دی خو په ورته وخت کې له امریکا او اروپا څخه غوښتي دي چې له اوکراین څخه خپل ملاتړ زیات کړي. د اوکراین ولسمشر زیاته کړې ده چې موږ په اروپا کې یو ځای یو. د ازادۍ لپاره ځای د ازادۍ ځای کله چې حقوقي محدودیتونه او ازادۍ نقص او بندیږي تاسو باید له موږ څخه محافظت وکړئ ځکه چې موږ په لومړي قدم کې موجود یو او تاسو په دوهم قدم کې ځای لرئ. پر همدې مهال د امریکا متحده ایالاتو استخباراتو ویلي دي چې په اوکراین کې د روسیې ناکامۍ او پر دغه هیواد سختو بندیزونو ته په کتو کېدی شي چې ولسمشر پوتین په راتلونکي اونۍ کې پر اوکراین په ځانګړې توګه پر مرکز کیف درندې حملې وکړي. د امریکا متحده ایالاتو استخباراتو د سې شنبې په ورځ د کنګرس په اجتماعیه غونډه کې وویل چې د اوکراینیانو د سخت او ګټور مقاومت سره احتمالاً دغه هیواد یو شمېر ښارونه د روسیې د بریدونو په مقابل کې له ناامیدۍ سره مخ شي. پر همدې مهال متحده ایالاتو اعلان کړی دی چې پولینډ ته یې پیټریټ توغندیزو سیسټم لیږلی دی. په اروپا کې د متحده ایالاتو قومندان ویلي دي چې دغه اقدام د متحده ایالاتو د دفاع د وزیر لوید اسټین په غوښتنه شوی دی چې د هر ډول احتمالي ګواښ په وړاندې مقابله وشي. په اروپا کې د امریکا متحده ایالاتو د قومندانۍ ویاند ادم میلر ویلي دي چې دغه اقدام مخکې له مخکې د دې لپاره شوی دی چې د امریکا او متحدینو په مقابل کې د هر ډول ممکنه ګواښ په وړاندې مقابله وشي. د امریکا متحده ایالاتو لخوا د پیټریټ توغندیو پرمختللی دفاعي سیستم د پرمختللو تیارو او توغندیو هدف ته له دې رسیدو مخه نیسي. له تاسو مننه کوم چې دا ویډیو مو تر پایه ولیده. دا هم د اوکراین د ولسمشر څرګندونې وي چې تاسو په دې ویډیو کې ولیدلې. د سوله افغان یوټیوب چینل د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب تڼۍ کېکاږئ. ستاسو لایک کومنټ او سبسکرایب موږ ته انرژي راکوي. تر بیا بلې ویډیو ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.